په دې کې هر سړی د خپلو 40 ساعتونو نظاره کولی شي چې دی د یو کافر په شان ژوند تیروي او که د یو مؤمن په شان ژوند تیروي. محمد رسول الله د مؤمن او د کافر د ژوند بنیادي او اهم فرق موږ ته بیان کړی چې د مؤمن دپاره دنیا بندیخانه او د کافر دپاره جنت. اوس چې موږ دا دعوا کوو ځان ته د محمد رسول الله او د رب العزت عاشقان وایو، موږ ته پکار دی چې په خپل ګریوانونو کې سر ښکته کړو او د خپل ژوند جایزه واخلو چې محمد رسول الله د مؤمن ژوند څه معیار بیان کړی دی او زموږ څه حال دی. نو موږ له سوچ پکار دی، موږ ته فکر، موږ ته غو پکار دی چې موږ د دنیا خپل ځان دپاره قیدخانه جوړه کړې ده او که ځان دپاره جنت جوړ کړی دی. زموږ حال خو دا دی چې زموږ پوره ژوند د محمد رسول الله د دې فرمان نه برعکس دی، چپه دی. رسول الله خو فرمایلی و چې د مؤمن هیڅ کار به په خپل رضا سره نه کیږي، بلکې هر کار به د الله او د هغه د رسول د رضا مطابق وي. خو قدرمنو اوریدونکو، زموږ هر کار د خپل رضا سره کیږي، زموږ هیڅ یو کار هم د الله او د الله د رسول د رضا مطابق نشي. زموږ خوراک، زموږ څکاک، زموږ وده کیدل، زموږ پاڅېدل، زموږ خوشحالي، زموږ غم، زموږ لباس، زموږ شکل، زموږ صورت ټول د الله رب العزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم